سلامونه ملګرو، زه ورور راغلم. د 1918 کال د جولای 18 د روسیې د کاترینبرګ ښار د یوه کور په ځایخانه کې تر ځمکې لاندې په یوه کوټه کې 7 کسان ولاړ دي. یو سړی، د هغه مېرمن، 4 لوڼې او یو ناروغه زوی. هغوی ته ویل سوي وه چې لاندې راښکته سئ، ستاسو څخه به عکس واخلو. په کوټه کې یوازې یو کوچنی ګروپ لګېدی. هماغه وخت دروازه خلاصه سوله، خو عکاس نه دی راغلی. پر ځای یې 11 وسلوال سرتیري له ټوپکونو سره کوټې ته ننوځي او یوازې په 100 دقیقو کې هغه 7 کسان ټول پر ځمکه باندې پراته وه. اوس به تاسو فکر کوئ چې دا خلک څوک وه؟ نو واورئ، دا کومه عادي کورنۍ نه وه. دا د روسیې باچا نیکولاس دوهم او د هغه کورنۍ وه. هماغه نیکولاس چې د نړۍ د وچې نږدې 6مه برخه یې تر خپل واک لاندې وه. دومره شتمني یې درلودله چې نن یې ارزښت له 250 میلیارډو ډالرو څخه هم ډیر اټکل کېدی. دومره شتمني چې نن به پرې د نړۍ ډیر هیوادونه هم اخیستل کېدلی سوای. خو د نړۍ تر ټولو شتمنو کسانو څخه یو په همدې تیاره ځایخانه کې ووژل سو. همدلته زموږ د نن ورځې پوښتنه پیلېږي، د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو شتمن انسان څوک و؟ کېدای سي تاسو ووایاست ایلن ماسک، خو لږ صبر وکړئ، ځکه نن به د تاریخ له 5 تر ټولو شتمنو کسانو سره آشنا سو. او د هر یو په کیسه کې به یوه ډیره ویرونکې خبره بیا تاسو ووینئ. هر څوک چې د نړۍ تر ټولو شتمن انسان کېدو ته نږدې سوی دی، له یوې سترې بدمرغۍ سره مخ سوی دی. د چا پیسې موږکانو خوړلې دي، د چا ټوله امپراتوري د نړۍ له نقشې څخه ورکه سوې ده، او څوک د یوه بام پر سر باندې د تیښتې پر مهال باندې وژل سوی دی. ځینې خلک دې ته د شتمنۍ لعنت وایي. نو راځئ د همدې لعنت کیسه پیل کړو او وګورو چې هغو کسانو د نړۍ تر ټولو شتمن انسان کېدو لپاره څومره مرګونی قیمت ورکړی دی. د 2024 کال د جنوري 12 ځای د امریکا د ونډو بازار. داسې فکر وکړي لکه یو ډیر لوی بازار چې خلک پکښې کې د شرکتونو وړې برخې اخلي او بیا یې خرڅوي. دغو برخو ته ونډې ویل کېږي. هماغه ورځ یو نوی شرکت دې بازار ته راغلی چې خپلې ونډې وپلوري. د هغه نوم سپیس ایکس و، هغه شرکت چې توغندۍ جوړوي. د دې شرکت تر ټولو لوی مالک ایلن ماسک دی. لکه څنګه چې د سپیس ایکس ونډې بازار ته راووتلې، د هغوی بیه دومره لوړه سوه چې د ایلن ماسک شتمني $1 تریلیون ته ورسېدله. $1 تریلیون یعنی د یو مخې 12 صفرونه. دومره پیسې چې که هره ورځ 1 میلیون روپۍ هم خرڅ کړې، زرګونه کاله وخت به ونیسي، خو بیا به هم ختمې نه سي. د تاریخ په اوږدو کې هیڅ انسان دومره شتمن سوی نه دی. خو بیا یوه عجیبه پیښه وسوه. یوازې 2 اونۍ وروسته د ماسک له شتمنۍ څخه $500 میلیارډه ورکې سولې. په 2 اونیو کې نیمه شتمني له منځه ولاړه. اوس په فکر کوئ چې دا دومره پیسې چا غلا کړې؟ خو نه، اصل خبره دا ده چې د ماسک سره دا پیسې د نغدو په بڼه نسته، نه کومه خزانه لري او نه هم د نوټونو غونډۍ. د هغه شتمني د ونډو ارزښت دی، او د ونډو بیه هره ورځ لوړیږي او راکښته کیږي. په کومه ورځ چې د ونډو بیه راولویږي، د ماسک شتمني هم ورسره کمه سي. یعنی د نړۍ تر ټولو شتمن انسان پر داسې غره ولاړ دی چې هره شیبه سره شوري. خو که د ماسک شتمني یوازې پر کاغذ باندې وي، نو بیا تر ټولو ډېرې نغدي پیسې د چا په لاس کې وي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره باید هغه ګدام ته ولاړ سو چې پیسې پکښې کې دومره ډېرې وې چې ګسره به خرابېدلې. 1980 کال و، ځای کولمبیا د جنوبي امریکا یو هیواد. هلته د یوه لوی فارم په منځ کې یو ګدام و. له ځمکې څخه تر چته پورې د ډالرو نوټونه پکښې کې پراته وه. د نوټونو بنډلونه لکه خښتې یو پر بل سر پر سر ایښودل سوي وې. دا د پابلو اسکوبار ګدام و، د نړۍ تر ټولو لوی د نشه یي توکو قاچاقبر. هغه سړی چې ناقانونه نشه یي توکي یې پلورله. اوس به تاسو پوه سئ چې ولې دومره پیسې نغدې ورسره وې. ځکه د اسکوبار کاروبار ناقانونه و، او ناقانونه پیسې په بانک کې نسي ایښودل کېدلی، ځکه چې پولیس به یې ونیسي. له همدې امله هغه خپلې ټولې پیسې په پټو ګدامونو کې د نوټونو په بڼه باندې ساتلې. پیسې دومره ډېرې وې چې نور یې شمېرل هم بند کړي وه، یوازې به یې په ترازو باندې تللې. اسکوبار هره میاشت یوازې د ربړو یا د کشکانو اخیستلو لپاره په لکونو پیسې لګولې، تر څو د پیسو بندلونه پرې وتړي. خو اوس د دې کیسې تر ټولو ویرونکې برخه راځي. په هغو تیارو او بندو ګدامونو کې هر کال د اسکوبار شاوخوا 10 سلنه پیسې خرابېدلې. یعنی که 100 روپۍ یې درلودلې، 10 روپۍ به یې هر کال ضایع کېدلې. ځینې نوټونه به د نم له امله ورو خرابېدله،
او پاته نورې پیسې به موږکانو خوړلې. تاسو فکر وکړئ، میلیارډونه پیسې او موږکانو به په خپلو غاښونو سره خرابولې. یوه شپه کله چې اسکوبار د پولیسو له ویرې څخه غرونو ته تښتېدلی و، د هغه کوچنۍ لور د یخنۍ څخه رپېدله. د اور بلولو لپاره هېڅ لرګی نه و. نو اسکوبار د ډالرو بنډلونو ته اور واچوي. شاوخوا 2 میلیون ډالر، یعنې د نن ورځې له حسابه له 11 کروړو روپیو څخه هم ډېرې پیسې وې، یوازې د یوې شپې د تودوخې لپاره. خو همدغه اور هم هغه ونه ژغوري. د 1993 کال د دسمبر په میاشت کې پولیسو هغه په یوه کور کې پیدا کړي. اسکوبار بام ته وختې او د تېښتې هڅه یې وکړه. لوڅې پښې یې پر بام باندې منډې وهلې، خو همالته پر هغه باندې مرمۍ ولګېدله او هغه ووژل سو. هغه سړی چې د نړۍ تر ټولو ډېرې نغدې پیسې درلودلې، د مرګ پر مهال یې له ځانه سره هېڅ نه درلودل. دا د شتمنۍ د لعنت لومړۍ کیسه ده. پیسې وې، خو د هغه د لګولو لپاره ازادي نه وه. اوس به مو له داسې انسان سره اشنا کړم چې هم یې شتمني درلودله او هم ازادي. د نړۍ تر ټولو لوی د ریکارډ کتاب، یعنې د ګینس نړیوال ریکارډونه لا هم هغه د تاریخ تر ټولو شتمن انسان بولي. خو د هغه د شتمنۍ لعنت تر ټولو عجیبه و. راځئ لږ شاته ولاړ سو. د 1880 کال شاوخوا و. په هغه وخت کې په امریکا کې هر څه په یو شي باندې چلېدل. هغه نفت یا تیل و. د فابریکو لوګۍ، د کورونو څراغونه، د اورګاډو ماشینونه ټول نفتو ته اړتیا درلودله. او د ټول هیواد 90% نفت یوازې یوه سړي خرڅول. د هغه نوم جان ډي راکفیلر و. یعنې که چیرې په هیواد کې 10 بوتله تیل خرڅول کېدله، 9 بوتله یې یوازې د هغه د شرکت څخه راوتله. د سټینډرډ اویل په نوم شرکت و. خو راکفیلر دومره شتمن څنګه سو؟ کار یې ډېر ساده و. هر دکاندار چې به ورسره سیالي کوله، راکفیلر به یا د هغه دکان رانیوي او یا به د تیلو بیه دومره راټیټه کړه چې هغه سیال به له بازاره څخه ووتی او مجبوره به سو. خلکو ترې دومره ویره درلودله چې انځورونه یې د یوې سترې 8 پښې اکتوپوس په بڼه رسمېدله. داسې مخلوق چې لاسونه او پښې یې په ټوله هیواد باندې راتاو سوي وه. بالاخره په 1911 کال کې د امریکا سترې محکمې وویل نور بس دی. محکمې امر وکړ سټینډرډ اویل دي ټوټې ټوټې او پر 4 وړو شرکتونو دي وویشل سي، تر څو د یوه سړي واکمني پای ته ورسېږي. ټول هیواد فکر کوي چې راکفیلر نور تباه سو، خو وروسته داسې څه وسول چې هیڅ چا یې تصور هم نه کوي. راکفیلر د دغو ټولو 4 شرکتونو ونډې درلودلې. په یاد مو دي ونډې یعنې په شرکت کې برخه. خلک چې له یوه لوی شرکت څخه وېرېدله، په خوشحالۍ یې د دغو وړو شرکتونو ونډې واخیستلې. د هر شرکت د ونډو بیه اسمان ته وختله، او ځکه چې راکفیلر په ټولو شرکتونو کې شریک و، تر پخوا لا هم ډېر شتمن سو. په کومه توره چې خلکو غوښتل هغه له منځه یوسي، همغه تورې هغه باچا کوي. د ګینس نړیوال ریکارډونه وایي که د نن ورځې له حسابه وګورو، د هغه شتمني شاوخوا 340 میلیارده ډالره کېدله. یعنې د هغه وخت د امریکا د ټول عاید نږدې 2% د یوه سړي په لاس کې وه. خو اوس یې د شتمنۍ لعنت هم واوري. یوه ورځ راکفیلر ناڅاپه سخت ناروغه سو او ډاکټرانو پرې سخت غذایي بندیز ولګوي. د ژوند په وروستیو کلونو کې د تاریخ تر ټولو شتمن سړی یوازې سپک خواړه خوري، لکه شیدې او بسکوټ، نور هیڅ نسي خوړلی. تاسو فکر وکړئ که یې چیرې غوښتلی د نړۍ تر ټولو قیمتي خواړه یې فرمایش کولی سوی، خو بدن یې د یو بېوزله ناروغ غوندې سوی و. همداسې د لوږې، لږ خوراک او د معدې د ناروغیو په عذاب باندې یې ژوند پای ته ورسېدی. خو د راکفیلر شتمني هم د هغه سړي په وړاندې کوچنۍ ښکاره کېږي چې اوس به تاسو ورسره اشنا سئ، ځکه چې تاریخ پوهان د هغه شتمني لپاره هیڅ شمېر نه دی یاد کړی. یوازې دومره یې ویلي دي چې هغه نسي شمېرل کېدلی، یعنې د هغه دنیا ته هیڅ حساب نسي کېدلی. کال 1440 و. ځای د افریقا د صحرا لویه دښته وه. د غرمې د سخت لمر په ګرمو شګو کې له لیرې څخه یو ځلېدونکی شی ښکاره سو. لومړی یوه توره کرښه وه، بیا د دوړو لویه ورځ، او وروسته ټول انځور روښانه سو. دا خو یو روان ښار و. شاوخوا 80,000 کسان یو ځای روان وه. سلګونه آسونه او د اوښانو کتار دومره اوږد و چې پای یې نه ښکاره کېدی. د هر اوښ پر شا باندې د سرو زرو بار بکسونه ایښودل سوي وه. دا د مالي د ستر واقعي بادشاه منسا موسا و چې د مکې معظمې د حج پر سفر باندې روان و. اوس به مو ذهن ته یو پوښتنه راغلې وي چې دومره ستره زر یې له کومه کوله؟ ځواب یې د خپلې خاورې لاندې پټ و. د مالي په سلطنت کې د سرو زرو ستر کانونه موجود و، او په هغه وخت کې د نړۍ
د سرو زرو ډیره برخه له همدې قانونو څخه راایستل کېدله. منسا موسی یو بله هوښیاره لاره غوره کړې وه. هغه په خپل سلطنت کې د سرو زرو په هره راکړه ورکړه کې مالیه لګولې وه، یعنې د هرې معاملې یو برخه چې د باچا و خزانې ته تلله. قانونه یې خپل وه، مالیه یې خپله وه، نو ځکه یې دومره شتمني درلودله چې تر هغه مخکې هیڅ چا نه ولیدله. اوس بیرته هماغه کاروان ته راځو. هر شاته چې به راغلی منسا موسی به هلته سره زر ویشله. بېوزلو ته به یې سره زر ورکول، جوماتونو ته به یې سره زر ورکول، دوکاندارانو ته یې سره زر ورکول. وروسته کاروان د مصر پلازمینې قاهرې ته ورورسېدی. هلته د تاریخ تر ټولو عجیبه پیښه وسوه. منسا موسی په قاهره کې دومره سره زر وویشله چې نږدې هر انسان د سره زر ورورسېدل. دلته یوه ساده قاعده ده: هر شی چې د هر چا سره وي بیه یې راښکته کېږي. لکه د امونو په موسم کې چې امونه ارزانه وي، ځکه هر ځای امونه وي. همداسې سره زر هم په قاهره کې دومره ډیر سول چې ارزښت یې بیخي د خاورو سره خاورې سو. هغو کسانو چې خپله ټوله سپما په سرو زرو سره کړې وه نږدې په یوه شپه کې بېوزله او دیوالیان سول. تاریخ پوهان لیکي چې مصر ته 12 کاله وخت پکار سو د یوه سړي د دې سخاوت تاوان بیرته جبران کړي. فکر وکړئ، یوه سړي یوازې خیرات ورکړي خو ټول هیواد یې ولړزوي. نن که ایلن ماسک خپله ټوله شتمني هم وویشي داسې اغیزه به پر خلکو باندې ونسي کړلی. خو اوس د دې زرینې کیسې تیاره اړخ هم واورئ. په 1329 کال کې منسا موسی وفات سو. وروسته یې زوی باچا سو، خو هغه د خپل پلار په څیر باندې هوښیار نه و، یوازې یې عیاشي کولې. ورو ورو وزیرانو له خزانې څخه سره زر غلا کول پیل کړل. خلک په غوسه سول. له بلې خوا ګاونډي سلطنتونو چې د مالیې د سرو زرو کیسې یې اورېدلې وې په پرله پسې ډول به یې پر دوی باندې بریدونه کوله. یوازې په 25 کلونو کې هغه سترواکي چې د سرو زرو ځلا یې تر اروپا پر رسېدلې وه د نړۍ له نقشې څخه ورکه سوه. هغه سره زر چې مالیې یې مشهوره کړي وو همغه یې د دښمنانو سترګې هم ورباندې ښخې کړې. دا د شتمنۍ تر ټولو لوی لعنت و. شتمني باچا مشهوره کړي خو سلطنت یې ورتباه کړي. خو اوس لا یو بل سړی پاته دی، داسې سړی چې د هغه پر وړاندې ایلن ماسک، پابلو اسکوبار، راکفیلر او منسا موسی ټوله کوچني ښکاري، ځکه چې هغوی پیسې، سره زر او شرکتونه درلودله، خو د یو بشپړ هیواد د خپل شخصي شتمنۍ په توګه درلودی. راځئ نږدې 2000 کاله پخوا ته ولاړ سو. ځای د مصر ساحل و. دلته یوه ستره جګړه پای ته رسېدلې ده. د مصر ملکې کلیوپاترا او د هغه ملګري مارک انتوني ماته خوړلې وه. د ماتې له غمه دواړو خپل ژوند پای ته ورسوي او اګوستوس قیصر د روم ځوان واکمن بریالی سو. هغه د روم د سترې امپراتورۍ لومړی ستر واکمن وګرځېدی. تر بریا وروسته یې داسې پریکړه وکړه چې نه تر هغه مخکې چا کړې وه او نه تر هغه وروسته بیا چا وکړه. عادتاً چې یو باچا یو هیواد ونیوي هغه به د دولت برخه ګرځېدله، خو اګوستوس مصر دولت ته ور نه کوي. هغه ټوله مصر خپله شخصي شتمني وګرځوله. یعنې د مصر د سرو زرو کانونه، د کروندو ټول حاصلات او د میلیونونو خلکو مالیې نیغ د ده شخصي جیب ته تللې. لکه څنګه چې ستاسو لپاره یو د بازۍ شی وي، هماغسې د اګوستوس لپاره یو بشپړ هیواد شخصي ملکیت و. هغه وخت د روم امپراتورۍ د نړۍ نږدې 25 څخه تر 30% عاید ترلاسه کوي. تاریخ پوهان باور لري چې د دې عاید شاوخوا 5مه برخه سیده د اګوستوس په لاس کې وه. یعنې د ټولې نړۍ نږدې 5% عاید د یوه سړي تر واک لاندې و. ایلن ماسک د خپلې تر ټولو لوړې شتمنۍ پر مهال یوازې د امریکا د اقتصاد شاوخوا 3% ارزښت ته رسېدلی و. حال دا چې امریکا ټوله نړۍ نه ده. ځینو تاریخ پوهانو د نن ورځې له حسابه د اګوستوس شتمني 4.6 تریلیون ډالر اټکل کړې ده. یعنې د ماسک د شتمنۍ څخه 100 چنده ډیره. هو دا یوازې اټکل دی، نه د بانک حساب. خو یوه خبره یقیني ده، تر اوسه هیڅ انسان د نړۍ دومره لویه برخه په خپل شخصي واک کې نه ده ګرځولې. خو اوس یې د ژوند تر ټولو چوپ لعنت واوري. د اګوستوس په ژوند کې هغه ټول کسان چې د خپل ځایناستي په توګه ټاکله یو په بل پسې په ځوانۍ کې مړه سول. ځینې تاریخ پوهان باور لري چې د کورنۍ او نږدې کسانو لاس پکښې کې و. هغه سړی چې ټول مصر یې په جیب کې و د ژوند په پای کې په خپله ماڼۍ کې یوازې پاته سو. ویل کېږي چې د 15 کلونو په عمر کې د مرګ پر مهال یې د خلکو څخه یوازې یوه پوښتنه وکړه: راته ووایاست آیا ما خپل رول ښه ولوبوئ؟ فکر وکړئ، هغه انسان چې ګواکې ټوله نړۍ یې درلودله د ژوند په وروستۍ ساه کې یوازې د یوې ستاینې تږی و. اوس وروستۍ پوښتنه:
تر ټولو شتمن انسان څوک و؟ همدا د ټولې کیسې تر ټولو لوی حقیقت دی. د دې پوښتنې یو واحد ځواب نشته. که د نن ورځې خبره وکړو، ځواب ایلن ماسک دی. که د ګینس د ریکارډونو او کار اسنادو خبره وکړو، ځواب جان ډي راکفیلر دی. که دا پوښتنه وکړو چې د چا شتمنۍ ټول هیوادونه ولړزوله، نو منسا موسی نوم راځي. او که ووایو چې د نړۍ تر ټولو لویه برخه د کوم یوه سړي تر مستقیم واک لاندې وه، نو یوازې یو نوم سته: اګوستوس قیصر. 4 پوښتنې، 4 بېلابېل ځوابونه. خو لکه څنګه چې مو ولیدل، د شتمنۍ لعنت د دوی د ټولو تر شا روان و. د پابلو اسکوبار پیسې موږکانو وخوړې او خپله دوی پر بام باندې ووژل سو. راکفیلر د نړۍ هر شی رانیولی سوی، خو د یوې مړۍ ډوډۍ د خوړلو لپاره عاجزه و. د منسا موسی زرین سلطنت د هغه له مرګ وروسته له منځه ولاړی. او اګوستوس چې هر څه یې درلودله، د ژوند په وروستۍ شېبه کې یوازې د ستاینې ترجیح و. شتمنۍ تل له خپل څښتن څخه یو قیمت اخیستی دی. کله یې روغتیا، کله خپلوان او کله یې ټول سلطنت ترې اخیستی دی. اوس ایلن ماسک لا ژوندی دی او له همدې سترې شتمنۍ سره ژوند کوي. وخت به موږ ته دا راوښیي چې ایلن ماسک د خپلې شتمنۍ د دې لعنت څخه به تر کومه ځان وژغوري. هیله ده چې د نن ورځې ویډیو به مو خوښه سوې وي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.